سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے پسلورو حصو. اول حصہ سل آیتونه په اول حصہ کې اثبات التوحید، دویم حصہ آیت نمبر 101 تر 106 پوری په دویم حصہ کې اثبات الرسالت، دریم حصہ 107 253 پوری په دریم حصہ کې جهاد فی سبیل الله، او څلورم حصہ 254 تر اخره پوری په څلورم حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اول حصہ چې سل آیات دي دا تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول 60 آیات، پاغې کې بیان د فرق ثلاثه کم چې فاتحه کې ذکر او اجمالا دلته مفصل ذکر کړي. باب دوم 21 آیت نه یو کم سلويخ پوری په دې کې اثبات توحید ذکر کړي. اول بالادله العقلیه محضه 5، بیا ورپسې اثبات رسالت ذکر کړي 30 آیت کې. ای سره صداقت الکتاب، دلیل وحی او مطالبه د دلیل ذکر کړي د منکرینو نه. دا خپل مایک آف کوي. ښه د چا مایکونه آن دي دا مایک آف کوي خپل. بیا ورپسې آیت کې تحدی و زجر و تخویف و منکرینو تا، بیا بشارت کامل و منونکو تا، بیا دفع د اعتراض او ورسره حکمت ذکر کولو د امثالو، بیا و اجتماعیت کې د فاسقانو بیان او د هغې درې خباثات ذکر کړي. اته اجتماعیت نه 28 نه منګه ذکر د نعم اربعو شروع کړی دی، د څلورو نعمتونو بیان چې دا متعلق دی د عبودو د مسلې سره. په هغه نعمو کې مونږ دوه ذکر کړي دي. اول نعمت 28 کې کنتم امواتا فاحیاکم کیف تکفرون بالله، نشتوی ماشته کړئ ولې د الله د یووالي نه انکار کوئ. بیا ورپسې 29 آیت کې دویم نعمت خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نو کیف تکفرون بالله، د ځمکې ټولې منافع مې تاسو له پیدا کړي دي ولې د الله د یووالي نه انکار کوئ. اوس د کم آیت نه چې ما تلاوت وکړو د آیت 13 نه تر آیت نمبر 15 پوری 36 نمبر آیت پوری دا ذکر دے د دریم نعمت. قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، نو کیف تکفرون بالله، من خو ملائکو ته ویلو چې په طرف د آدم سجده وکړي، یعنی ما آدم علیہ السلام ستاسو نیکه په تمام مخلوقاتو باندې مشرف او معزز کو، نو تاسو ولې د الله د یووالي نه انکار کوئ؟
نو دا دریم نعمت دی. دریم نعمت څنګه؟ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم کیف تکفرون بالله. مونږ خو ملائکو ته ویلي تابعداري د آدمو کوي، یعنی آدم علیه السلام ستاسو نیکله ما عزت ورکو په تمامو مخلوقاتو، ولې د الله د یووالي نه اوس هم انکار کوئ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ کی وو دا وو عاطفه ده. وو عاطفه دا عطف ده پروستو پس شي عطف ده پاغه دو نعمو چې الله ذکر کو اتیشتم نه هشتم کی. وایز کې دا وو عاطفه ده او دا عطف ده پروستو اول ذکرو د تخلیق د انسان، د پیدا کولو د انسان. کنتم امواتا فاحیاکم، نشتوی ما ژوندي کړی ما پیدا کړی. نو دا وو پاغي باندې مطف او بیا ورپسې ویل خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. انسان د پیدایش نفس ما زمکه او اسمانونو پیدا کړی دي. او دا وو عطف دی په غروستو دوانو چې انسان عامم پیدا کو او ورله اسمان او زمکه مم پیدا کړی دی. نو وو عاطفه دلته راوړو چې اوس به د دې نفس دا انسان د دې اسمان د لاندې زمکه د پاسه دا به خلافت قائمه د الله قانون به جاری کوي. وو ذکر راوړی دی چې وروستو د انسان د تخلیق د اسمان د زمکه د تخلیق بیانو، نو دلته ذکر د خلافت د استخلاف د انسان کوي چې اوس به د انسان په دې زمکه باندې د الله قانون لاګو کوي، خلافت به قائموي. بیا ورپسې وی اذ، دا اذ دیتا ظرف وی، دا ظرف دی. اذ تسوی ظرف دی، ظرف لا عامل پکار وی خوا. اذ ظرف دی او ظرف لا عامل پکار وی، عامل. تفسیر جلالین د امام سیوطی رحمه الله هغه ورلا عامل ذکر کړی دی. اذ ظرف دی او د عامل درکار دی. تفسیر جلالین کی امام سیوطی رحمت الله علیه د عامر مقدر کړی دی، یعنی حذف روباسله چې در اصل دین مخ کی د اذن مخ کی عامل حذف دی چې هغه دی اذکر، یعنی اصل کلام گویا کې داسې دی و اذ یعنی وذکر اذ، څنګه اذکر اذ، او یاد کا کلچی. دا معنی ابن کثیر هم کړی دی په تفسیر ابن کثیر کې چې د اذ نمخ کې د دې عامل حذف دی، اذکر اذ دی، یاد کا کلچی. قال ربک للملائکه، خو کدا معنی تاسو مونږ وکړو نو مونږ خو بحمد الله قیدتن صحیح، مونږ ته غلطه معنی نه روباسو. او بل خوا غلط عقاید والا خلق مشرکان، خاص کر بریلیان حضرات، هغه بیا دلته ځان لا غلط عقیده ثابتای. چوغور دلته یو ماضی واقعه وا، تیر شوی واقعه ده او هغه ته اشاره وشوه، او دلته خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی، او نبی صلی الله علیه وسلم ته سوئی وذکر او یاد کا کله چې ویلو رب ستا. نو وی واقع ذکر کوم ماضی، او چاته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته یاد کا کله چې ویلو رب ستا. وی ثابت شو چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر موجود دی، وجوی الله ورته وی چې ته یاد کا کله چې ویلو رب ستا ملائکه ته. یعنی ثابتول دا غواړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل پلار نکنه مخ کې پیدا و،
د آدم نه مخکې پیدا و. نو په دې معنی سره دا غلط استدلال کوي بریلیان چې هغې وی واذکر اذ او یاد که کله چې قال ربک ویلو رب ستا ملایکو ته. نو پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم ته دا یاد که دا واقع را یاد که کله چې ویلو رب ستا ملایکو ته. نو خلق په دې دوکه کې وګوره پیغمبر ته وی ته واقع را یاد کا مطلب پیغمبر په هغه وخت کې موجود و. د دې مونږ یو دوه جوابات کوو. اول جواب زمونږ غور نیکه په علم کې زما غور نیکه په علم کې مولانا حسین علی رحمه الله چې هغه په علم کې زما غور نیکه راځي. شیخ القرآن علیه الغفران دا زمونږ نیکو او استاد محترم مولانا خلیل الرحمن دا زمونږ والد دی په علم کې زما والد دی. او زما نیکه په علم کې بیا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر او غور نیکه می مولانا حسین علی رحمه الله. نو دیو جمعوی زمون غور نیکه په علم القرآن کې هغه فرمایي چې از د پاره عامل موجود وي په آیت کې نو مقدر محذوف رایستلو ته حاجت نشتا. څه فرمایي هر کله چې په آیت کې د دې از ظرف د پاره عامل په خپل موجود وي په آیت کې نو محذوف رو باسلو ته حاجت نشتا. دلته د هغې د پاره عامل دا مخکې قالو اتجعل فیها وی دا عامل دی د دې از ظرف د پاره. نو لہذا محذوف رو باسلو تاجت پاتې نشي تو رو باسه وذکر از مخکې قالو اتجعل فیها شته کنه. نو گویا کہ کلام داسې شو فرښتو ویلو فرښتو قالو تجعل فیها وی دوی آیا پیدا کې په دې ځمکه هغه څوک چې فساد خوري په دې کې وینې تویېده یو بل. نو هغې نه پس بیا ورته الله وی قال ربک کله چې ووی رب ستا ملایکو ته. اول ملایکو یو قسم خپل انکساري عاجزي تابعداري خودنو د پاره دا ویل چې انسان مو پیدا کوه. نو بیا ورته الله فرمایل اذ قال ربک للملائکه کله چې وی رب ستا فرښتو ته. نو دلته سره اذکر مقدم مؤخر مقدر نشو. اذکر سره مقدر نشو محذوف نشو. دې دپاره عامل مخکې قالو تجعل فیها شته ضرورت ورته نشته چې ته حذف روباسي. یا دویم جواب به د دې څه کوو. تفسیر دی سراج المنیر د خطیب شربینی رحمه الله. هغه فرمایي چې دلته از دا زائد دی. نو چې از زائد شه خبره ختمه شوه اذکر بیا د کوم ځای نه حذف راوباسي. نو از زائد شه اذکر حذف رایستلو هیڅ لاره پاتې نه شوه. نو واذ قال ربک از زائد دی او ویلیو رب ستا للملائکة فرښتو ته. دا زمونږ جوابات شه دی غلط استدلال کوونکو ته. نو واذ قال او یاد که کله چې ویلیو ربک رب ستا ربک مسله رستو هم دغه و اصل مسله اعبدو ربکم عبادت کوئ د رب خپل. نو دلته بیا ذکر وکړو د رب یا دهانی درته کوي چې اصل مسلې ته اشاره ده. او یاد که کله چې ویلیو ربک رب ستا للملائکتی فرښتو ته ملائکو ته. ملائکه دا جمع ده د ملک او ماخوذ دی دا د ملک نه ماخوذ دی ملائکه. او ملک قوت توي طاقت توي. نو ملائکو تم ملائکه ځکه وي چې دی لهم الله ډیر قوت او ډیر طاقت ورکړي دی وجه مرته ملائکه وي. ملائک دا یاد ساتي دا نورانی مخلوقات د نور نه پیدا دي.
اول الله پاک نور پیدا کا رڼا، بیا داغه رڼا نه داغه نور نه د فرښتو تخلیق وکړو. نو دا فرښتې دا سدي دا نورانی مخلوقات. بل خبره دا ثابت شوه چې دا د انسان نه مخکې وو. دلیل هم دغه آیت دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ملائکې د انسانانو نه مخکې دی وجې ملائکو ته الله وایي چې زه په ځمکه انسان جوړول غواړم. د آیت په دې دلیل شه چې فرښتې په تخلیق کې د انسانانو نه مخکې دي، او دا داسې مخلوقات دي چې دی هیڅ چرې د الله د حکم نافرمانی نه کوي. هم دیزی کې هم جنت جهنم کې چې الله تعالی ورله ډیوټیانې مقرر کړي. لکه دې دپاره یو صورت وګورئ، مریم 19 نمبر صورت 19 نمبر صورت آیت نمبر دے 4 64 نمبر آیت، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، او نشورا کوزیدے مگر په اجازت د رب ستا. نبی علیہ السلام ته جبرائیل وی مونږ راتلی نشو مگر په حکم د رب ستا، تر سوچ رب حکم نی کړي مونږ نشو راتلی. جبرائیل وی نور فرښتې خو په درج اولا سره نشي راتلی. دین علاوه لک سورۃ التحریم وګورئ، سورۃ التحریم آیت نمبر دے 6 د سورۃ التحریم 6 سورت دے 66 نمبر سورت آیت نمبر دے 6، یا ایھا الذین آمنوا، او مومنانو، قوا انفسکم، بچ کی خپل ځانونه، واهلیکم، او خپل اهل کور والا، نارن د اور د جهنم. ولی وقودها الناس والحجاره، خشاک داغي خلق دی او کانی دی، علیها ملائکه، پدی فرښتې دی، غلاظ مضبوط، شداد سخت، لا یعصون الله، خلاف نکید الله، ما دغه امرهم چې دوی ته امر کړی دی، چری خلاف نکي د الله د امر، ويفعلون، او کوي دوی ما غسی امرون چې حکم ورته کول شي، دای به طور تاکید راوړو. یو چې د الله د امر خلاف نه کوي، دویم چې الله ورته سوی هغه کوي. نو دا نورانی مخلوقاتی او د دې تعداد ډیر زیات دی، حد درجه سیوا د حدیث د رسول الله سلام دی. وای څنګه چې په دې ځمکه باندې بیت الله د مقددی په سمت کې بره بیت المامور دی، چرته چې فرښتې طواف کوي. یو ځل یو فرښته چې وي ننوځي طواف وکړي، قیامت پورې د هغه نمبر بیا نه راځي د طواف، دومره ډېرې دي دا فرښتې. او بل تمام انسانانو سره تاسو ګورئ دو فرښتې په یو وخت کې، یو په ښي طرف بل ګس طرف، او ورسره بله فرښتې چې نیک عالمي مومنی دا هغه د حفاظت دپاره 3 فرښتې. او بیا که د شپې او تن آیت الکرسي وایي هغې دپاره جدا یوه فرښته راځي، د هغه د حفاظت، د هغه د تحفظ دپاره. بیا انسان چې د هغه نه روح هلي نو هغې دپاره جدا فرښته، او بیا په قبر کې د سوال جواب دپاره جدا فرښتې. نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې څومره ډېرې فرښتې وایي. نو الله پاک وفرمایل فرښتو ته، اذ قال ربک، او یاد که کله چې وی رب ستا للملائکة فرښتو ته، فرښتو ته څه وی، انی جاعل، یقینا زه پیدا کوونکی، جاعل په معنی د خالقون دی، جاعل په معنی د خالقون، او دا په تنویر المقباس کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہم دا معنی کوي چې جاعل بمانی خالقون، یقینا ز خالقون، جاعل یعنی خالقون پیدا کون کیم. او د قرآن کریم یو آیت هم بطور تایید وګورئ چې هلته د جاعل په ځای خالقون راوړی دی، لکه سورة الحجر، سورة الحجر 15 نمبر سورت آیت نمبر دے 28،
سورة الحجر 15 نمبر سورت آیت نمبر دے 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلام داسی چلی بیا مخ کی ہوئی انی خالق بشرا دلتو انی خالق یقیناً ز تخلیق کون کیم پیدا کون کیم نالتے سویلی جائلن دی وجہ ما مانسو کا خالق تنویر المقباس کے عبداللہ ابن عباس ہم دا مانکی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ یقیناً ز پیدا کون کیم پکم زی فی الارض پزمکا دیزن دا ثابت شوا چې د انسان تخلیق الله د دې ځمکې د پاره کړی دی نو مخته چې واقع را روانه ده د آدم بابا چې په جنت کیو نو هغې د پاره یو لاره کتلو چې دنیا ته راولیږي ځکه د تخلیق دیزي د پاره شوی دی دی وجه اکثر خلک وی که آدم بابا او حوا ابوي وی دی غلطی نو کړي نو موږ به اوس هم په جنت کیو بدبخته الله وی زه ځمکې له پیدا کوم چې ځمکه کې دی خلافت سنبال کی تا خود الله خو خوا د مخ کې نه بیا وی جایلون پیدا کون کی هم فی الارض په ځمکه خلیفتن خلیفہ د خلیفہ ګڼې معنی دي دلته اکثر خلق عام علما مفسرین د خلیفہ معنی څه کوي وی الله فرمایي دا ملي کوي انی جائل یقینا ز پیدا کون کیم فی الارض پزمکه خلیفہ وی خپل نائب دو نقصان یو خوی نائب مانو کدی سره غټ نقصان شو او دویم خپل لفظ پکې د ځان نه اضافه کو خپل نائب کم ذکر دی خپل نو خلیفہ معنی چې څوک کوي نائب په دې اعتراض واردېږي ځکه نائب خدا هغه چاوي چې په هغه باندې فنا او زوال راځي چې هغه فرض کنه وي ذاتی نو دا هغه په ځای بل تن راشي کینی او که فرض که هغه عارضي نه وي بیمار وي سکاري وي سنبالولی نشي ټول ځای نو نائب داغه پځای کینی داغه کار سنبالي لکه په ملک کې وزیر اعظم وي د ټول ملک نو بیا په صوبو کې وزیر اعلی مقرر کړي داري صوبې د سنبالولو د پاره ولې د وزیر اعظم دوره طاقت نشته چارس سنبال کیا اسلامی نظام کو ګوره خلیفہ امیر المؤمنین د ټول ملک نو بیا مختلف علاقې پاغي کې گورنرانی مقرر کړي ولی هغه ټول سنبالول نشي نو خپل یو نائب په یوزي کې مقرر کی نو هغه ورلغه کارل تسکی سنبالي یا لن مثال د دې د سکولونو دلته پرنسپل وی مدیر ورته وي نو بیا ور پسې وایس پرنسپل نائب مدیروم وي مدیر پسې په درجه کې کتا یو بل مدیری ولی چې هغه کار کې مرسته کوي امداد کوي نو اس کا تدا معنی کې چې الله فرمایي ز خپل نائب جوړول غواړم پزمکا نو یا خو دا مطلب دی چې الله تعالی باندې ذاتی عجز راځي یعنی الله معاذ الله فنا کی ختمی کی دی وجه داغه چې ختم شي داغه پځای ودا زمکه بل څوک سنبالي نو دا هم کفر شه او یا کا فرض کته نائب پدی ذکر کې چې الله کې عارضی عجز وي الله معاذ الله بیماری یا داغه دسترس نوي چې ټول ازمکه سنبالي نو بیا هم کلمه د کفر دی وي دی وجه دلته و نائب معنی نه کوي هغه سو کیم ګوري دا معنی کفر ته رسي ک بیا په دې قدم او ساتي نو دا د اسلام نه خارج شي لکه تاسو وکتلی په قران کریم کې ځای په ځای بو ګوري دا عقیده اول کې چې د چاوا هغه منکرین و مشرکانو چې سو کوئی د الله نائبان شته لکم دی صورت کې مخ کې وګورئ سورۃ البقره 2 نمبر صورت همدغه صورت چې زمنګ دی آیت نمبر دی 116 وقالوا اتخذ الله ولدا او وی دا مشرکان نیولې د الله ولدن نائب وی نائب نیولې دا د منکرینو عقیده ده دین علاوه سورۃ مریم لګو ګورئ وختي مرو باسل 19 نمبر سورت داغي آیت ده
اتیایم 88 نمبر آیت. دا عقیده د منکرینو دا د مشرکانو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او وی مشرکان نیولې د مهربان باچا ولدا نائب، د الله نائب دی معاذ الله. نو دا عقیده د مشرکانو وا، دا عقیده د منکرینو دا. او نائب یاد ساته په معنا دا ولد په معنا د نائب راځي. ښه تاسو وسوای چې ولد خو په معنا د نائب نشته. هغې دپاره هم خیر یو صورت وګورئ بیا خپل ځای ته ځئ. سورت یوسف آیت نمبر دی 21 12 نمبر سورت یوسف آیت دی 21. ولد بمانی نائب دی وجما بقره و مریم کې معنا نائب کړي دا غي دلیل وګورئ. سورت یوسف 12 نمبر سورت آیت نمبر دی 21. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته، او هغه سړي چې اغسته د یوسف علی السلام له من مصر د مصر د هغه د بازار نه لامراته د پاره د خپل خزي عزیز مصر یادې چې یوسف علی السلام په پیسو واغسته خپل خزي د پاره. نو ورته وی اکرمی مثواه، عزتمن کا زائد ده خپل ځای ورل ورکا. عسى ان ينفعنا، قریب دا چې فائدہ ورا کی مونږ ته. او نتخذه ولدا، یا وبني سدلا ولدا زوی. نو دا خو زوی نو، دا خو من حیث غلام غستو. ولدا معنا د نائب، قریب دی چې مونږ دا خپل نائب مقرر کو ځکه دا غي بچی نو. نو دلته معنا څه شو؟ دا اوس خیر د زمانی کوم ښه چې لیکلي دي خلیفه مونږ معنی کو حاکم بادشاه یا هغه مخلوق چې پرله پسې بالکل دا معنی کو اوس هم دې ترازو. نو دلته معنی کوي عام مفسرین عام علما خلیفہ نائب. نو پدې ماته واستو اعتراض هم واردېږي او بل دا عقیده د منکرینو ده. نو لہذا دا معنی نه دی ټیک چې دلته څوک دا معنی وکړي. اصل معنی څه ده پدې باندې اوس بیان کوو مونږه. خلیفہ در اصل په معنا د څه راځي؟ په دریو معنو تقریبا راځي. مونږ دلته درې معنی کوو. په دریو معنو دا تفصیل په مفتاح دار السعاده، مفتاح دار السعاده د امام ابن قیم کتاب دی. مفتاح دار السعاده جلد اول صفحه 196. ځکه اکثر خلک وی دا معنی د کم ځینه کې نو زه ورله حوالې ذکر کوم. مفتاح دار السعاده د شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه الله کتاب دی. دا غي جلد 1 صفحه 196. هغه فرمای لا يقال لاحد، نبشي ویلې هیڅ یو تنتا انه خلیفۃ الله، چاغه خلیفہ دی د الله، نائب دی د الله. لأن الخلیفۃ، دی وجه چې خلیفہ عمن دغه چاوي یغیب و یخلف غیره، چاغه غایب کیږي او دغه په ځای بل راتلی شي. نو خلیفہ دغه چاوي. نو لفظ نائب معنا کول خو کفر دی دا لري، بلکې د الله خلیفہ هم چاته نشي ویلې. خلیفہ قدر ښه. بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کوي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا غیر راوی دی. وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول اذا سافر، وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې نو هغه بسویل اللهم انت صاحب فی السفر، یا الله ته زما ملګری په سفر کې، ته زما امدادی په سفر کې. بیا والخلیفۃ فی الاهل، او زما خلیفہ زما په کور کې، ما نرستو یا الله ته پاتې. نو هغه الله ته خپل خلیفہ وی ولی الله تعالی پاتې وی نور څه ختمیږي. دا نه چې ته ځان ته د الله خلیفہ، ځان ته د الله نائب وي، دا معنا غلطه ده. بیا مفتاح دار سعاده کې ابن قیم یو بل حدیث ذکر کی د مسلم. وګو د حدیث دی خداغي اخری الفاظ
وی والله خلیفتی علی کل مسلم، الله زما خلیفہ دی، یعنی مان رستو پاتی کیږي په تمام مسلمانانو، یعنی تمام خلقو باندې و الله تعالی پاتی وینو، ټول به د دنیا نه زبم زم دا موجوده بمزي. بیا ورپسې د ابوبکر صدیق قول ذکر کوي، هغه ته یو ځل یو تن وی یا خلیفۃ الله، د الله خلیفہ. قال وی ابوبکر لست بخلیفۃ الله، زه د الله خلیفہ نه یم، ولکنی خلیفۃ رسول الله، او لیکن زه خلیفہ یم د الله د رسول، وحسبی ذلک، او دا زما د پاره کافی دی. ما ته د الله خلیفہ مو وای، زه د الله د رسول خلیفہ یم. نو یاد وساتئ لفظ خلیفہ هم ویل خپل ځان د پاره ته په دې معنی استعمالې چې زه د الله نائب یم یا بل د الله نائب دی، دا غلطه معنی ده. د خلیفہ معنی دي درې، هغه موږ اوس کوو، او دا النکت والعیون، النکت والعیون تفسیر دی د امام ماوردی رحمه الله، ډیر لوی عالم تیر شوی، هغه دا معنی کړي دي. النکت والعیون کی هغه وی لفظ خلیفہ اوله معنی د خلفه یخلفونه دی. خلفه فلانن فلانا، مطلب یو بل پسې راتلونکي مخلوق، پلار پسې زوی، زوی پسې داغه زوی، او بیا دا شان سلسله روانه. نو الله اراده وکړه چې داسې مخلوقات پیدا کوم چې یو بل پسې راتلونکي دي. دا معنی امام حسن بصری رحمه الله هغه نه نقل کوي تفسیر ماوردی کې، چې دا امام حسن بصری تابعی هغه هم دا کړي. بل د دې تایید قرآن کریم کې هم شته، چې قرآن کې لفظ خلیفہ بمانی یو بل پسې راتلونکي مخلوقات راځي. دې دپاره لږ وګورئ سورة الفرقان. سورة الفرقان ګڼ آیتونه دي، دا یو آیت پې وګورئ، بیا قصه ډېره اوږدې دي. سورة الفرقان 25 نمبر سورت، 25 نمبر سورت، آیت نمبر دے 2 غالباً وګورئ. یو بل پسې راتلونکي 62 نمبر آیت د سورة الفرقان. وهو الذي، او د الله غزاد دی، جعل الليل والنهار، ګرځولې د شپه او ورځ، خلفتن یو بل پسې راتلونکي. خلفه نو دلته بمانی یو بل پسې راتلونکي، لہذا خلیفہ اوله معنی مونږ څه وکړه؟ اوله معنی به څه کوو؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقینا زه پیدا کوونکی په ځمکه خلیفتن یو بل پسې راتلونکي مخلوقات. داسې مخلوق به وي چې یو بل پسې به راځي. دا یو معنی شوه. آدم بابا راغلی و، نو هغه وفات شه، د هغه په ځای نوح کېناست، نوح علیه السلام. هغه وفات شه، د هغه په ځای ابراهیم علیه السلام. هغه وفات شه، د هغه په ځای نور انبیاء. دا اوسه پورې سلسله روانه ده چې څوک خلافت سنبالی، نو دا د هغې څه شه؟ خلیفه. دا اوله معنی د خلیفہ، یو بل پسې راتلونکي مخلوقات. دویمه معنی د خلیفہ خلیفۃ الجن. اوس دلته بیا معنی کولی شي نائبان، د جناتو خلیفہ، یعنی د جناتو نائبان، ځکه جنات الله ټول معزوله کړه، نو د هغې په ځای آدم بابا له خلافت ورکړو. نو دویمه معنی څه ده؟ خلیفۃ الجن، د جناتو خلیفہ، نائب د جناتو. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دا معنی ذکر کوي چې هغه وایي کله اسمان او ځمکه پیدا کو، نو د اسمان ټول کارونه ملایکو ته حواله کړ، او ځمکې هر څه چې و هغه جناتو ته حواله کړ، نو هغې پکې فسادات وکړو، نو الله ته هغه واغستو د جناتو نه. او د دې هم دلیل شته قرآن کې چې دا جنات د انسانانو نه مخکې وو. لکه سورة الحجر وګورئ، سورة الحجر وختي مو روباسلی او سورت 15 آیت نمبر د دې دی 20 آیت نه یو آیت مخکې. والجان،
او جنات خلقناه پیدا کړم دي جنات لمن قبل مخکی من نار السموم د اور ګرم نه د انسان نه مخکی می پیدا کړو دلیل په څه دی بیا مخکی سوی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا جنات مخکی د انسان نه دا آیت په دې باندې څه دی دلیل دی نو جنات مخکی واغی ته د زمکی خلافت ورک ملائکو ته د اسمانونو نو ملائکو خو فسادات نه کو جنات و فسادات شروع کو دی وجه الله پاکو فرمایلی انی جاعل فی الارض خلیفہ دی فسادیان دی پځه ز نور نائبان د دی پیدا کول غواړم دا دو معنی شو یو بل پسې راتلون کی مخلوقات دویم معنی خلیفہ نائبان د جناتو دا معنی اوس کولې شي نائب دریم معنی خلیفہ بمانی مامور یعنی د الله تابعدار داغه حکمونه به جاری کوي په خلقو کې دا معنی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ناغه ذکر کړی دی ښا تفسیر ماوردی والا او سورۃ الصاد هم لګوري هغه په دلیل دی چې خلیفہ بمانی مامور راضی په قران کې سورۃ الصاد سورۃ الصاد آیت د دې د شپږشتم سورت نمبر د 38 نمبر سورت آیت د شپږشتم 26 نمبر آیت د سورۃ الصاد یا داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتا فی الارض بیشک مونږ ګرځولې ته خلیفتن خپل مامور فی الارض پزمکا خلیفہ مامور پزمکا ولی مخی اللہ خپل وضاحت کی خلیفہ نو کار بدی سی فحکم بین الناس نو فیصلہ کو پمینز دخل کو بالحق پا حق دا حق فیصلہ نو حق فیصلہ کو دخل کو پمنز کی یعنی زما اوامر جاری کو پا خلقو کی نو دلتا خلیفہ بمانی مامور تابدار دریم مانو زمونگا سشوا اللہ پاک فرمائے انی جائل فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کے پزمکا خلیفہ مامور یعنی تابدار چاگا بد اللہ تابدار بھی دا دری معنی دیخوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او یاد کا کل چوئے ربستا للملائکتی فرختوتا انی جائل یقیناً ز پیدا کون کے فی الارض پزمکا خلیفہ یو بل پسراتلون کی مخلوقات دا یو معنی یا دویم معنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَيَاتْ كَ كَلَ چُوِي رَبْسْتَا ملائکو تا یقیناً ز پیدا کون کم پزمکا خلیفتن نائبان د جناتو نو خلافت اخلی سنبالی و اصل سبب د دشمنی د جناتو امداد خوا چمونگ اللہ تعالی داغی پزے داغی خواهی مقام کرو دی وجدا د انسانانو دشمنان شول آغا جنات چاغی مومنان نوی مومنان د انسانانو بیا د مومنانو دوستان وي دریم معنی انی جائل فی الارض خلیفہ یقینا ز پیدا کون کیم فی الارض پزمکا خلیفہ تابدار خپل چاغه بزما اوامر زما حکمونه بسکی جاری کوي دلتا مونږ بس زیاتر معنی د خلیفہ سکو هم د دریم معنی بکو نو تاسو دغه دریم مانو کې اول او دویم پریک دی قصه بیا ډیر وګدي قرآن با اسانه وخه انی جائل فی الارض خلیفہ یقینا ز پیدا کوونکی پزمکه خلیفہ تابعدار خپل تابعدار چې زما حکمونه بسکی جاری کوي نو دلتا د دې لفظ خلیفہ د لاندې مونږه مسله د خلافت هم ذکر کوو ځکه الله پاک خلیفہ ورته ځکه ووی چې دی به خلافت په ځمکه باندې څه کوي دا به جاری کوي دی وجې ورته خلیفہ ووی او خلافت څه شی دی دا څه ښکري او لکۍ نشته بلکې دا د الله تعالی امور د الله تعالی حکمونه جاری کول دي دې ته خلافت وی لنډ آسان الفاظو کې درته وایم چې د الله تعالی حکمونه څوک جاری کی د الله تعالی اوامر جاری کی نواهی جاری کی دی کار ته سوی دی ته خلافت وي او چې څوک کوي هغه ته خلیفہ وي ښه نو ان شاء الله په دې موضوع باندې به سبانی سبق کې لږ بحث وکړو او بیا قالوا وتجل فيها من يفسد فيها
په دې باندې لږ بیان دی، دې کې څه اشکالات دي، دا به سباني سبق کې وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.